السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو دوستانو، ثاقب کامرانزی ستاسو په درانه چوپړ کې یم. کلچر ټي وي ته ښه راغلاست. دوستانو، نن به په دې ویډیو کې در سره د کلچر ټي وي په اړه خبرې کوم چې کلچر ټي وي ولې جوړ شوی دی او موخه یې څه ده. کلچر ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زمونږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. دوستانو، کلچر ټي وي یوازینۍ موخه دا ده چې د پښتو کلتور، ادب، عنعنات دا د نړۍ ټولو پښتنو لرو برو پښتنو ته ورسیږي. په کلچر ټي وي کې به مونږ تاسو ته مختلفې خپرونې لرو چې د افغان کلتور، د پښتو ادب او د شعر او شاعرۍ ویډیوګانې به خپرېږي. دوستانو، په دې چینل کې به مونږ د لرو برو پښتنو ادیبانو، لیکوالانو، فنکارانو سره مرکې کوو او د هغوی نه به ویډیوګانې ریکارډ کوو او تاسو ته به د کلچر ټي وي په شیشه باندې درښایو. نو دوستانو، ستاسو مرستې ته ډیره اړتیا ده. دا چینل ستاسو د مرستې نه بغیر مخته نه ځي. نو له تاسو مې هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ او له موږ سره په دې پړاو کې مرسته وکړئ. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. زنده باد افغانستان.